سمندرونه د ښکلا، پراخوالي او ناڅرګندو رازونو ستره خزانه ده، خو دا خزانه یوازې له مرجانو، ښکلو کبانو او خړو ژورو ډکه نه ده. دا یوه بله نړۍ ده، یوه پټه، تیاره او ویرونکې نړۍ. دلته داسې موجودات ژوند کوي چې نه یوازې عجیبې بڼې لري، بلکې له مرګوني زهرو او چټک بریدونو سره یو ځای دي. پټ، چټک او بې رحمه. راځي یو ځای دا ویرونکې نړۍ وپلټو. باکس جیلی فیش. په لومړي نظر باکس جیلی فیش یو ساده شفاف ژوی ښکاري، خو حقیقت تر دې ویرونکی دی. دا موجود د نړۍ تر ټولو زهرجنو ژویو له ډلې شمیرل کیږي. دا کوچنی ژوی له 24 تر 30 اوږدو لستوڼې لري چې هر یو له زرګونو زهري حجرو ډک دی. د دې زهر عصبي سیستم فلجوي، د زړه ضربان بندوي او انسان تر شدید درد وروسته وژني. تر ټولو خطرناکه بڼه د استرالیا په سواحلو کې موندل کیږي. په منځني ډول تر 80 پورې انسانان په هر کال کې وژني. د زهرو تاثیر یوازې په څو دقیقو کې پیښیږي. سټون فیش. سټون فیش د سمندر په تل کې ځان داسې پټوي لکه یو کاڼی، خو دا کاڼی له مرګ سره مل ده. د دې ماهي پر شا 14 زهر لرونکي اغزي شتون لري. که یو څوک پرې پښه کیږدي، دا اغزي زهر بدن ته داخلوي او شدید درد، فلج او حتی مرګ رامنځته کوي. دا موجود تر ټولو زهرجن ماهی بلل شوی دی. زهر انسان د 24 ساعتونو په لړ کې له منځه وړي. درد یې دومره شدید دی چې انسان په همغه لحظه بېهوښه کوي. بلو ریډ اکټوپس. دا کوچنی او ښکلی اکټوپس له لرې نه بې ضرره ښکاري، خو حقیقت دا دی چې دا یو له تر ټولو مرګونو موجوداتو څخه دی. کله چې خطر احساس کړي، نیلي ګردې حلقې روښانه کیږي. زهر ټي ټي ایکس یا ټریډوکسین نومیږي، داسې زهر چې اعصاب فلج کوي. دا زهر دومره قوي دی چې یو انسان د څو دقیقو دننه فلج کوي، تنفس یې بندوي او له منځه یې وړي. د دې چیچلو ضد زهر نشته. یوازې یو اکټوپس د 20 انسانانو د وژلو لپاره زهر لري. ګریټ وایټ شارک. د شارکونو پاچا. دا لوی، چټک او خطرناک ښکارچی د نړۍ په ټولو لویو سمندرونو کې شته. د وینو بوی له میلیونونو مترو لرې احساسوي. د برید پر مهال د خپل وزن په پرتله په څو چنده فشار سره حمله کوي. د انسانانو ښکاري نه دی، خو تیروتنه یې وژونکې تمامیږي. د شارک لخوا تر ټولو ډیری بریدونه د ګریډ وایټ له لوري ترسره شوي دي. غاښونه یې د اوسپنې په څیر قوي دي. موراوي د غارونو او ډبرو ترمنځ پټ پاتې کیږي، خو که ورته څوک نږدې شي نو برید کوي. اوږد بدن، قوي غاښونه او چټک حرکت لري. د برید په وخت کې ښکار ټوټې کوي. باراکوډا یو اوږد، تیز او ښکاري ماهی دی. دا داسې ښکاري لکه د سمندر برېښنا. د دې موجود غاښونه داسې تیز دي چې فلزي توکي پرې کولای شي. کله چې انسان فلزي یا روښانه شی ولري، باراکوډای ښکار ګڼي. د برید سرعت یې له 40 کیلومترو څخه زیات دی. سیسنک. دا مار له ځمکنیو مارانو سره ورته نه دی. دا د اوبو لپاره ځانګړی شوی دی. زهر یې له ځمکنیو مارانو څو چنده قوي دی. په عمومي ډول انسان نه چیچي، خو که یې وچیچي انسان له منځه وړي. سیسنک له 80 ډوله څخه زیات ډولونه لري. سمندر یوازې د ښکلا او آرامي ځای نه دی، دا د بقا د جګړې یو ستر میدان دی. دلته یوازې قوي، پټ او هوښیار ژوندي پاتې کیږي. دا خطرناک موجودات ښیي چې تر سمندر لاندې داسې نړۍ شته چې لا یې ډیره برخه ناپیژندل شوې ده. نو که چیرې ته کله غواړې سمندر ته لاړ شي، یوازې دا فکر کوه هلته یوازې ته نه یې.